اے نوجوانانو دا قصه ځان سره نوٹ کړئ. نوجوانو کان رجلا حسینا وسیما حسن الاخلاق، خیستو ډیر ناشنا خایستو الله ورکړو او خیستا اخلاق والمو. وای دی وای چې دلته یو زنانه وا ډیر مالدار خزه وای خایستو الله ډیر زیات ورکړو. وای زی په چل باندې او په هله باندې خپل کور ته داخلم، ارڅ چلے چې کړو خو زی په دوکه باندې خپل کور ته داخل کړم. چې کور ته داخلم ما پسې دروازه بند کړه، ما ته ویره چې زما سره اوس بدکاری کې او که بدکاری دی ونکړه تهمت باندې لګوما چې د خل راغله دلته زمان اغلا کوي، زما عزت لوټ کوي، وسلی په خلکو باندې عزت کوم، تب زما سره خامخا بدکاری کې. چون کې دا نوجوان دی او دیندار دی، دا چې امتحان کې واقع شوم یا الله اوس چل وکما حلال کې خایسم دا غیر سوا دی، مطالبم دا غیر طرف نه، لیکن د الله عصمت او د آخرت فکر چې چا په زړه کې وي هغه دې شیانو ته فکر نه کوي. نو ابوبکر المسکی هغه وایي ما ورته ویله چې زه به لږ غسل وکړم، که ستا خوښی لږ به تر و تازه شمه صفا به م شمه، لهذا بیا به ستا حاجت پوره کړم. ویل هغه چې ډېره ښایسته خبره یې وکړه، خپلې وینځې ته یې ویل دا باتروم ته بوځه. وایي زه باتروم ته بوتلم، هلته ګندګي پرته وه د انسانانو، ما ګندګي راواغېستله، ټول بدن مې پسخا کړ، ټول بدن دې لپاره چې دا ښځه مانه نفرت وکړي چې ما سره بدکاري ونه کړي. وایي زه چې کله راووتم په ما دا ګندګي پرته ده چې څنګه یې زه ولیدم او بدبوی پې ورله، الټۍ شروع کړې. چې الټۍ شروع کړې ویل اله سړی وباسئ د کور نه، اله ویې باسئ. زه چې د کور نه کله راووتم په لاره تېرېدم، خلکو رانه بوی محسوساوه، خلکو ویل دا څه چل دی دونه بدبوی ستا نه ځي. نو یې زه لاړم کور ته، ما ولمبل، غسل مې وکړه، پرېوتم، اوږده شومه. په خوب کې راته څوک راغی، خوب کې راته آواز وشو، خوب کې راته آواز وشو یا ابابکر فعلت فعلتک لرضانا، اے ابوبکره تا دا کار کړی زموږ د رضا لپاره، فلنرضینک الی یوم لقائنا، موږ به د قیامته پورې تا راضي کړو، په قیامته پورې به تا خوشحاله کړو. وایي زه چې راپاڅېدم زما د بدن نه خوشبوی روانه وه، همغه خوشبوی د اوس روانه ده، حتی چې د مرګه پورې غسل وله ورکېدل همدې خوشبوی روانه وه. زما وروڼو الله ډېر غیرتي ذات دی، ته څه پرېږدې د هغه لپاره بیا ګوره چې الله څنګه غیرت په تا باندې کوي. د دې سړي عصمت د الله په زړه کې پروت و، اخرت هم ورته ور په یاد و. نن زمونږ نوجوان نسل زه ډېر تعجب سره وایم، زمونږ نوجوان نسل خپل عظیم الله، خپل خوږ الله صرف د پردو زنانو د هغه جسم په وجه باندې الله خفه کي. ای نوجوانانو ولې دوکه کې پراتې وئ؟ دا زنانه په سوشل میډیا چې تاسو ګورئ، فلمونه د هغې ګورئ، هغوی د خپل جسم نمایش کوي. تاسو ته پته شته دی دیو چې د خپل جسم نمایش کوي، تاسو سره مینه ده، ستاسو خیرخواهان دي. نه زما ورونو دا د هغوی کسب دی، په دې باندې هغې پیسې ګټي، لیکن ستا د ایمان سودا هم پې کوي، ستا د ایمان سودا پې کوي. ولې دوکه کېږئ په دې باندې؟ د پردو زنانو په جسم باندې تاسو دوکه کېږئ. د الله نبی لکه د الله عظمت په زړه کې کښېنوئ. نو دا دوه خبرې چې زموږ په زړه کې وي، یو د الله عظمت، بل د آخرت فکر، ان شاء الله تعالی بیا معاشره ټوله ټیکي. الله نه سوال دی چې الله دا خبرې زموږ زړه ته کوز کړي. نورې خبرې به ان شاء الله د معاشرې د اسلام متعلق آینده جمعه کې کوو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.